د زابل ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو ریاست اړوند د دایچوپان ولسوالۍ محتسبینو د ټولنې سمون او ټولنیز عدالت ته په ژمنتیا د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله فرمان سره سم د ځایي اوسیدونکو په همغږۍ د هغې اجباري نکاح مخه ونیوله چې له مخې یوه نجلۍ د هغې له خوښې پرته یو 50 کلن سړي ته ورکول کېده. د زابل ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو رئیس مولوي محمد ابراهیم جاوید د یاد خبر پخلی کوي او وایي چې د محتسبینو پر وخت اقدام سره د یادې پیښې مخنیوی وشو. نوموړی همداراز ډاډ ورکوي چې د خویندو ټولو شرعي حقونو خوندیتوب ته ژمن دی او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي ترڅو د میرمنو شرعي حقونه تر پښو لاندې کړي. زابل د معروف نهي المنکر شکایتونو اورېدلو ریاست د چوپان ولسوالۍ د معروف نهي المنکر شکایتونو اورېدلو امریت د اجباري نکاح مخنیوی وکوي. چوپان ولسوالۍ کې یوه ځوانه ښځه او 50 کلن نفر ته ورکول کېدله او د هغې ښځې ټول قربان په دې باندې راضي اوس نکاح وسي، خو ښځې نه غوښتل چې دغه نفر سره نکاح وکوي. د امر بالمعروف محتسبینو ته یې حال ورکړ چې چوپان ولسوالۍ کې هغه دستي اسمې ته ځان ورسوه او نکاح یې فسخه کړه. دا رقم د امر بالمعروف ریاست زابل کې د ښځو ټولو حقوقو ته ژمن ده، هغه که اجباري نکاح وي، که د ښځو د میراث حق وي، او که دا رقم ته د ښځو مهر وي، که هر څه وي، د امر بالمعروف ریاست په جریان کې ولویږي او هغه ته دا موضوعات راجع سي او هغه ورباندې خبر سي انشاءالله د ښځو ټولو حقوقو ته ژمن ده. بلخوا ځایي اوسیدونکي او قومي مشران یادې کړنې ستایي او ډاډ ورکوي چې د منکراتو او ناوړه دودونو مخنیوي کې به هیڅ راز هڅې او همکارۍ ونه سپموي. دا په داسې حال کې ده چې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت محتسبین ډاډ ورکوي چې د اجباري نکاح او کورني تاوتریخوالي ترڅنګ د ورته نورو شرعي کړنو مخنیوي ته ژمن دي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي ترڅو د خلکو شرعي حقونه تر پښو لاندې کړي.